هم دغه ګند د دې ځای نه راجم کړ و د لاسونه دې وښیه راته ښه دا لاس دې څنګه سور دی دا هغه شی مې پیدا کړ فون مې نه نه هغه سور څنګه دی دا نیکریزې دي کې و واده خو دې نه دی کړی نه واده کې و ولې اراده دې ورته شته و مکتب دې ویلی دی نه ولې مکتب بیکاره سوي نه یو بس کور کې یو پلان مې دی مې ورور ده بس دغه کار دی او راستوم څو فامیل څومره دي و 2 نفر فامیل و داسې چې کله سهار وخته راپاڅېږي او فرض که دغسې دا کچرداني کې دا مردار شیان په دې صفا لاسونو باندې دا راټولوي او بوی هم دلته وي ګندګي مالته وي دا زړه کې د کله څه خبر ګرځېدلی چې دغه ماشومان څومره پاک روان دي څومره ښایسته جامې دي ښایسته ترې وهلي دي زه ولې دغسې یم دا شی دې کله زړه ته راغلی و زړه ته مې راځي نه ولې نه راځي هغه پاک ګرځي زه په جنګله کې مخته یم ټوله ورځ د شپې هم وځو د ورځې هم وځو دغه مو کار دی داسې کله کله احساس درته کېږي کاش داسې یو کور کې زه پیدا وای چې پلار مې را باندې تعلیم کړی وی ورور راته ویلي چې درس ووایه و ولې نه کېږي کله کله سترګو نه اوښکې تللي دي و ولې نه دي تللي څه رقم قصه راته وکړه دا ډېران باندې ناست بس څوک تېر سي زړه مو بس بدېږي اور بس کار ونه سي که نه و الله دې رحم وکړي ورور بس موږ به دا دعا کوو چې الله داسې وخت راولي چې هر سړی خپل مرام او مقصد ته ورسېږي همداسې ده که نه و زه به تا ته نن د یو جوړ جامو پیسې درکړم دا به ځان ته وګنډې او یو ورځ لپاره به یې واغوندې صحیح نه دا وخت صحیح ده دا د الله له طرفه دي سمه ده دا به ځان ته جامې وګنډې وا به یې چې او یو ورځ به خوشحاله تېرېږي همداسې ده سمه ده ډېره مننه خدای پامان ګران ورونو او خویندو که تاسو هم غواړئ موږ سره په دغه کاروان کې ملګري شئ نو لاندې لینک درته په سکرین ښکاري په دغه کې خپل ځانونه راجستر کړئ څومره مو چې وس وي انتخاب یې کړئ $15 نه نیولې څومره چې بره وي هغه انتخاب کړئ ستاسو د مرسته به موږ ته رارسیږي او موږ به انشاءالله داسې بېوسه بېکسه ناچاره کورنیو سره مرسته کوو او دی به په خپلو پښو درو تر څو پورې آینده کې دی دې ته جوړ وي چې نور غریبانو سره کومک وکړي او موږ حاضر یو چې هره میاشت کې تاسو ته ستاسو د مرستو ریپورټ هم درکړو که چېرته زموږ ریپورټ قانون کودنده نه وي نو کولی سئ بیرته په اساني سره خپل ځانونه د دې سیستم نه وباسئ فقط یو ایمیل مو ضرور دی چې ایمیل موږ ته وکړي انشاءالله موږ به ستاسو مرسته کینسل کوو السلام علیکم ورحمة الله